د بلو جرګه اعلان سوه. موږ ډېر افسوس کوو او دا ډېره د غم خبره ده چې هغې جرګې ډېرې سترې فیصلې وکړي مګر دا عملي نه سوې. د تاریخ هره کیسه یې حماسه ده، پانیپت دی یا میوند دی یا خیبر دی. خلک وایي طالب دا پر ځان بده لګولې وه. موږ طالب ته وایو چې موږ هغه طالب ښوولی دی، موږ هغه چې د پاکستان د پوجونو علایکار دی، له ده سره په یوه سنګر کې د طالب په نامه روان دی او د ده دپاره پښتونخوا وطن قبضه کوي، د ده دپاره دهشتګردي جوړوي چې د پاکستان پوجونه بیا اپریشن وکړي او په اپریشن کې د پښتونخوا وطن ونسي. دومره ګولۍ واورولې چاکوکې راټولې کې په هغو باندې خپلې مطالبې ولیکلې. وایي دشمن جنګ کې موږ ته نسته بله لاره، یا به تښتو یا به ځو د ننګ په لاره. موږ ته یو لوری اسان ښکاري د تورې هم دغه را پاته سوی دی له پلاره. لومړۍ خبره د چمن د پرلت وه. دا پرلت تر یو کال اوس ملګري وول چې یو کال یې پوره سو. دا پرلت روان دی، د ده مطالبې تر اوسه سر ته نه دي رسېدلې. بله دا ده چې په دې آخري وختونو کې په ډېره بېدردي په ډېره ناترسي زموږ وروڼه په دوکۍ کې شهیدان سو، په خیبر کې شهیدان سو. د دې ملي شهیدانو د شهادت د نمانځلو موږ دلته خبره کوو. او بله ورونو د خیبر د سترې تاریخي قومي جرګې سره په دې ټول وطن کې پرون یووالی ملاتړ اعلان سو. زموږ ولسونو دا هوډ څرګند کړ چې د جرګې ټولې قومي فیصلې به موږ عملي کوو او موږ به په دې لار کې د قومي جرګې سره ولاړ یو. نو ورونو زه هم دلته چې ملګرو کمې خبرې وکړې د هر یو ملګري د خبرو سل په سله تایید کوم. د هغې دا زه د خپل ځان خبرې بولم. مګر ورونو موږ دا مسلې ولې نه حل کاږي؟ چمن ډېر ننګیالي خلک دي. یو کال که زه دا وایم په زراو په لکاو خلکو احتجاج وکړي او هغه دا خبره کوي چې پر دې لارو باندې له افغانستان سره تر 100 زیاته کلونه سوي دي چې دا ډیورن کرښه وتلې ده. زموږ آزادانه تګ راتګ روان و، زموږ تجارت روان و. اوس څه چل وسو چې دا تجارت بند دی؟ اوس څه پیښه وسو چې له ما یا پاسپورټ غوښتل کېږي یا له ما ویزه غوښتل کېږي؟ ورونو دا زموږ په غلامي کې، زموږ په محکومي کې اوس ډېر شدت راغلی دی. پر دې ډیورن باندې یا اغزن تار غځولی دی. هغه افغانستان ملي سټیټ نړولی دی، د افغانستان ټولې ادارې نړولې دي او افغانستان یې ګونډه کړی دی. دا بله خبره ده چې دای څورې کامیاب دی مګر دای اوس دا تیری کوي پر دې محکوم وطن باندې چې دلته به هم دای داسې حالت جوړوي، دلته به هم توره تیاره جوړوي. داسې ته جلسه کوې، ته جلوس کوې، ته انتخاب کوې، ته جمهوریت غواړې، ته انساني حقوق غواړې، ته تعلیم غواړې. دا ټول به دی ختم کوي که د وس ورسېږي. دا خبره د ورونو چې د چمن خبره نه منله کېږي. موږ دلته د دې اسمبلۍ و مخته دا احتجاج په دې ایښی دی چې دا د صوبې اسمبلۍ ده. پښتون دلته محکوم دی، دلته برابر نه دی. د دوو قومو شریکه
برابر اسمبلی نه ده د دوو قومو برابر اقتدار نه دی صوبایي دا وجه ده چې دلته دا کردار دی اسمبلی ادا نه کړ دی صوبایي حکومت ادا نه کړ هغو مرکزي حکومت دې ته مجبور نه کړ چې د چمن د خلکو مطالبه ومنه مګر رونو موږ آفرین وایو موږ آفرین وایو د چمن ولسونو ته دا لاجاري ولس دا لغړي ولس دا ننګیالي ولس یو کال خپل خبره جاري وساتله او پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي عوامي نیشنل پارټي نیشنل ډیموکراټیک موومنت او پښتون تحفظ موومنت په دې ویاړي چې له چمن سره ولاړو د چمن پر خبره ولاړو هر ورځ لا ولې ورځې ولاړو او دا وعده مخکې کړې وه چې ستاس اواز به موږ هم مرکز ته رسوو او هم بې صوبه ته رسوو دا دی نن موږ د دې وعدې لاندې دې اسمبلۍ ته ناست یو اوس د اسمبلۍ استازي راغله دا خبره موږ ورته وکړه چې تاسو دا موږ ګیله ده تاسو د چمن په خبره خپل رول نه دی ادا کړی د دوی وعده دا وه چې موږ بیا ادا کوو ورونو د دوکۍ خبره هم دغسې ده تر دوکۍ د مخه دا مرګونه هره ورځ په هرنایي او شارګ او کوز کې کاږي پر کویله قانونو حملې کاږي مزدوران وژل کاږي ټرکونه سوځل کاږي پر دوکۍ باندې تر دې له مخه معاملې وسوې او دا ورونو موږ دا خبره کوو چې دا یو پلان دی یو استعماري منصوبه ده پر دې ټول دولت باندې قبضه کول غواړي دا ټول کویله قانونه د ځان ملکیت ګرځول غواړي د پاکستان استعماري ریاست د مسلح قوتونه د فوجونه هغه دومره اوس زړور سوي دي چې افغانستان یې ړنګ کړ اوس د محکوم وطن پر دې ټولو علاقو باندې روان دي سروېګانې کوي سروې پاکستان لاندې زموږ غرونه زموږ قانونه زموږ دولتونه زموږ زرخیزې مځکې دا ټولې قبضه کول غواړي ورونو په دا حالاتو کې د دوکۍ شهیدان وسو تر دې د مخه واقعات وسو موږ مطالبات وکړه هیڅ یوه مطالبه زموږ د ولس نه ده منلې سوې زموږ د وینې قیمت نسته زموږ د سر قیمت نسته موږ ته هغه معاوضه نه راکوي چې یو عام واقع کې ورکوي بل نورو قومونو ته چې دې نږدې بلوچ ته کومه معاوضه ورکوي سندي ته ورکوي سرایکي ته ورکوي پښتون شهید ته د پښتنو په مرګ باندې چې هر څورې په ناترسي دی یو قیمت یو معاوضه یې نسته نه د سر او د مال دفاع سته نو ورونو موږ دا مطالبه کوو چې دا مرګونه نه ختم کیږي دا چې دلته پر دغو حالاتو زموږ یو ډېر باتور ملي ننګیالی و ملي اتل و عثمان خان کاکړ هغه په دې ټول ملک کې په ټول پښتونخوا وطن کې په ډېر لوړ آواز د دې دهشتګردۍ په خلاف د دې استعماري ریاست د ظلمونو جربرونو په خلاف د پښتون د محکومۍ او غلامۍ په خلاف د بلوچ د محکومۍ په خلاف په ډېره نره आवाज پورته کوي او ورونو ډېر په بېدردي سره پر سر استعماري گزار ورکوي او بیا یې سر نه کوي پورته بیا یې आवाज نه کوي پورته تاسو ولیدل چې د ملي شهید عثمان په جنازه باندې په لکهاو خلک راغونډ سو له کراچۍ تر دې هندوباغه پورې
بیا ټول پښتون افغان کلر دی کبر دی په کروڑونو خلکو پر ملي شهید خپلې اوښکې وبهولې دا یې ملي اتل او ملي شهید اعلان کړي د ده په جنازه کې ورونو د بلو جرګه اعلان سوه موږ ډېر افسوس کوو او دا ډېره د غم خبره ده چې هغې جرګې ډېرې سترې فیصلې وکړي مګر دا عملي نه سوې پر هغه پر مخ عمل ونه سو او بیا دا رنګه یو بل ملي ننګیالی ملي مبارز ډېر اتلو ډېر ملي مبارزو داسې شاعر وو داسې ویاند وو د دې کام د ارمانونو داسې ترجمان وو چې دا آواز یې ټوله نړۍ ته رسولی وو ټول پښتون افغان ته رسولی وو ګیلمن وزیر یې په داسې بېدردۍ هوبهو پر سر داسې وواهه لکه ملي اتل عثمان خان سیوالی وو بیا ورونو تاسو ولیدل د ګیلمن وزیر دغسې جنازې وې د جنازې داسې جلوس وو پر دې ټول پښتون رالی له اسلام آباده تر مردانه تر چارسدې پر پېښور کوهاټ تر بلو بیا وزیرستان ته لاړئ د هغه هم دومره جنازه وه په دې جنازه کې ورونو د یو جرګې اعلان وسو د یو عدالت اعلان وسو دې جرګې ته دا ټول پښتون و دې جرګې ته تیار و منتظر و چې پښتون تحفظ مومنټ د هغه مشر منظور پښتون د جنوبي پښتونخوا دوره کښېښوله پر دې دوره یې پابندي ولګوله د دې صوبې پر خپلو علاقو یې پابندي ولګوله د ژوب سړی کوټې ته نسي راتلی پر حالونو یې پابندي ولګوله چې غونډې نسي کولی د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ مرکزي کمیټې غونډه و موږ ته اجازت نه راکاوه مګر وروڼو تاسو ولیدل چې د ټولو بندشونو باوجود خیبر ته جهاني وایي پانیپت یا میوند دی وایي د تاریخ هره کیسه یې حماسه ده د تاریخ هره کیسه یې حماسه ده پانیپت دی یا میوند دی یا خیبر دی ورونو په خیبر کې په میلیونونو پښتانه رامات سو او دې استعماري ریاست دومره جرأت وکړي داسې جسارت یې وکړي چې دا تاریخي قومي جرګه باندې حملې وکړي یو وارې حملې پر وکړي مسلح دستې ورغلې خیمې وسوځلې لوټې وکړې بېګونه یې وړو کیسونه یې وورول دوباره یې بیا پر وکړې او درېیم وارې پوجونه ورله وروڼو څلور ننګیالي ځوانان یې شهیدان که دا د زیارت شیراز چې ورور یې تاسو ته مخامخ دی دا ډېر ننګیالی کور دی موږ یې پېژنو زموږ ملګری خاندان دی دی د پی ټي ایم کوارډینیټر و هغه پر میدان دا په سلاو ننګیالي ځوانان ودرېدل د ګولیو مخ ته تاسو اظهرخان وویل دومره ګولۍ وورولې چاکوکې راټولې کې په هغو باندې خپلې مطالبې ولیکلې وروڼو دې جرګې ته ټولې پارټیانې راغلې وې داسې پارټۍ نسته چې دې ته نه وه راغلې حکمران پیپلز پارټۍ راغلې وه حکمران پاکستان تحریک انصاف راغلی وو مسلم لیگ راغلی وو د پښتانه ټولې پارټیانې راغلې وې هر فکر خلک راغلی وو علما کرام قبایلي مشران دا زموږ د تاریخ یو ډېره نماینده او ډېره ستره لویه قومي جرګه وه او وروڼو دې جرګې فیصلې وکړې دې
یوه تر ټولو لویه فیصله دا وکړه چې دا استعماري سلطنت به له موږ سره نوی آیین جوړوي، نوی عمراني معاهده به راسره کوي. دا د آیین دا دای نه مني، دا د پخوا مات کړی وو او بیا یې اوس په وار وار بد کړی دی. 18 ترمیم ټولو پارټیانو یو کال خواري وکړه، د قومو دپاره خودمختاري، د قومو دپاره حق ملکیت، د قومو دپاره جمهوریت. دا یوه خبره نه مني، زبانونه نه مني، د تعلیم او د صحت او د روزګار حق نه مني. نو ورونو دې جرګې فیصله وکړه چې موږ ټولو قومونو ته بالخصوص پښتون ته به داسې آیین به مشترک چې دا د انګریز په استعماري تقسیم ویشل سوی له بولانه تر چتراله اټک قومي والي پکښې د ټول پښتون یو متحده قومي صوبه خودمختاره وي، مقتدره وي، لکه په قرارداد لاهور کې چې راغلي دي. زموږ به په قومي اسمبلۍ کې د ټولو قومونو سیټونه به برابر وي. او دا ورونو دې قومي جرګې فیصلې وکړې چې موږ د وطن مالکان په پښتون قام وي. دا ټول دولتونه زموږ دي، موږ به مالکان یو. دا بچاته نه لاټ کاږي. او بله دا چې ماته به امن راکړې، د پښتونخوا وطن ځه په ټول ریاستي مسلح فوجونه د دا ادارې به وځي او ټول مسلح تنظیمونه به وځي. خلک وایي طالب دا پر ځان بده لګولې وه. موږ طالب ته وایو چې موږ هغه طالب ښوولی دی، موږ هغه چې د پاکستان د فوجونو علای کار دی، له ده سره په یوه سنګر کې د طالب په نامه روان دی او د ده دپاره پښتونخوا وطن قبضه کوي، د ده دپاره دهشتګردي جوړوي چې د پاکستان فوجونه بیا اپریشن وکړي او په اپریشن کې د پښتونخوا وطن ونسي. که تا د دې وطن خیرخواه یا د وطن بچی یا د دې وطن د ازادۍ او خپلواکۍ او د پښتون د امن د پښتانه د سیالۍ علمبردارې بیا به ته له موږ سره. دا هر طالب، دا هر علما، دا ټول ملایان په دې قومي جرګه کې راغلي وو او دې ټولو په پارون ورځ په دې ټول پښتونخوا کې د قومي جرګې حمایت کړی دی. نو طالبه که ته رښتیا طالب یې ته به د قومي جرګې د فیصلو په دفاع کې درېږې، د هغې مخ ته به نه درېږې. نو ورونو د چمن خلکو ته زه وایم چې ستاسو مطالبه اوس قومي مطالبه ده. د جرګې فیصله دا ده چې ټولې لارې به له چمنه تر باجوړه تر چتراله دا ټولې لارې به خلاصې وي. څنګه چې د انګریز له دوره آزاد تګ راتګ و افغانستان ته، آزاد تجارت و، دغسې به آزاد تجارت وي، دغسې به آزاد تګ راتګ وي. او که دا چا نه منله دومره خلک به راپاڅېږي لکه د خیبر جرګې ته چې راغلي وو. دا به دا قومي لارې خلاصوي. او د دوکۍ په حواله دا وایم ورونو موږ دا خبره د ملګرو تاییدوو. موږ صوبایي اسمبلۍ ته مو ویل چې جوډیشل کمیشن جوړ کا، هغه د خیبر د جرګې شهیدان د پرچیش وکړه، پر جرګه د حمله څله وکړه، دا بې ګناه انسانان د ولې ووژل او د دوکۍ مزدوران ولې وژنې؟ دا د 21 کسانو وینې، دا تاتو کې او دا ټول مزدوران اوس په دوکۍ کې پر هړتال دي، دا کاروبار بند دی. نو زه د دې تایید کوم، مګر ورونو د جرګې فیصله دا ده. دلته اصغر خان هم وویل
چې زموږ دولتونه د دې ولس دي دا ټول قانونه د کویلې د کرومایټ د سنگ مرمر زموږ دریابونه زموږ بجلانې زموږ ځمکې دا د قوم ملکیت دی او د جرګې فیصله دا ده چې د جرګې مشران به ځي ګوري به که یو ځای قانونه کویلې دا زموږ د وطن په خیر وي دا به د دې کاروبار به جاري کوي دا هغه به حفاظت کوي او که داسې نه وه بیا به دا بندېږي زموږ د وطن لوټ و تالان به نه وي نو وروڼو دا فیصلې هغه وخت کې موږ کولی سو عملي کولی سو چې موږ یووالی وساتو دا 4 ملت پالې پارټیانې موږ له ځان سره د پښتونخوا وطن ټولې پارټیانې یو کړو دا په جرګه کې ټول راغلي وو او بیا موږ خپل ولسونه را سره روان کړو دا په کروڑونو ولسونه دي او د ټولو حمایت وزیل دی نو هغه خبرې چې موږ خپلې پارټیانې موږ ته ایساریږي او سیاسي مبارزه به موږ هم کوو لیکن قومي مبارزه به د جرګې له پلیټفارمه کوو نو په دې کې به دغسې پاڅونونه کوو لوی لوی جلوسونه به کوو لوی لوی مظاهرې به کوو د خپل وطن د امن او د سیالۍ دپاره به له خپلو سرونو تېرېږو دا وای دشمن جنگ کی موږ ته نسته بله لاره یا به تښتو یا به ځو د ننګ په لاره موږ ته یو لوری اسان ښکاري د تورې هم دغه را پاته سوی دی له پلاره